محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د عبادت ورځې دي، د مغفرت ورځې دي، د الله تعالی د قرب او د نزدېکت ورځې دي. دا هغه مبارکې ورځې دي چې د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی د بېشماره انسانانو عملنامې د ګناه صفا کوي، او د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی بېشماره انسانان د جهنم څخه آزادوي. او دا هغه مبارکې ورځې دي چې دې ورځو کې د الله تعالی مغفرت د انسان د بخښنې دپاره بهانې طلبوي چې زما بنده خو یو څه وکړي، الله تعالی وایي چې پر د هغې پر بنیاد باندې زه د خپل بنده مغفرت او بخښنه وکړم. دې ورځو کې الله تعالی د یو بنده نفلي عبادت په فرضي باندې قبلوي، او دې مبارک ورځو کې الله تعالی یو فرضي عبادت یو په اویا باندې قبلوي. چې کله یو بنده د یو مسلمان د پاره د یو ګلاس اوبو د روژه مات پر وخت باندې بندوبست وکړي، الله تعالی د ګناهونو مغفرت د جهنم څخه د نجات ذریعه ګرځوي. او کچیر یو سړی د یو مسلمان د پاره د فرا او کافر روژه مات بندوبست وکړي، بیا خو الله تعالی د قسمت او نصیب په حوض کوثر کې پیدا کوي. نو پر ډیرو انسانانو باندې رحمتونه را روان دي، او د ډیرو انسانانو عملنامې د ګناه څخه صفا کیږي، او ډیر انسانان داسې دي چې د روژه مات پر وخت د هغې دپاره د جهنم څخه د ازادېدو پیغام دی. نو په دې خاطر باندې ډیرې مبارکې ورځې دي، او د الله تعالی د مقبولو عباداتو ورځې دي. لیکن چې څومره عبادات د انسان څخه په دې روژه کې کیږي، او څومره عبادات انسان کوي، د هغې ټولو بنیاد یو شی دی چې عبادت د الله تعالی دربار کې قبولیت هم پیدا کړي. د عبادت لپاره یو د عبادت کول ضروری دي، دویم د الله تعالی په دربار کې قبلول ضروری دي. لیکن د عباداتو قبولیت د هغې دارومدار پر استقامت باندې دی چې سړی په عباداتو کې استقامت وکړي. د روژې عبادات دي، د عام ورځو عبادات دي، په هر شکل چې کم عبادات د انسان د لاس سره، د انسان د بدن سره، د انسان د اعضاو سره صادریږي، چې په هغه عباداتو کې د انسان استقامت رواني. دا نه معنا چې یو ورځ مې روژه ده یو ورځ مې نه ده، دا نه معنا چې یو ورځ مې روژه په تقوا او په پرهیز باندې ونیوه، دویمه ورځ په ګناه کې اخته سوم. دا نه د استقامت چې یو ورځ تراویح کوم یو ورځ یې نه کوم، او دا استقامت او قبولیت نه دی چې یو ورځ د قرآن عبادت کوم او دویمه ورځ بیا هغې طرف ته ګورم. نه چې څومره عبادات د انسان څخه کیږي د هغې اصلي بنیاد قبولیت دی، او قبولیت چې دی د هغې دارومدار په عباداتو کې پر استقامت دی چې سړی به هغه عبادت دوام ورکوي، همیشه به یې کوي، پر هغې باندې به کلک درېږي، د هغه عبادت د کولو به سړی فوخ عزم او اراده لري. چې کله یو سړی عبادات کوي، یا عام طور د انسان ذهن او عقیده دې طرف ته سوا چې زندگی به د الله تعالی پر شریعت باندې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه باندې تیروم، نو د عباداتو د سنت طریقې او د شریعت د تعمیل په مقابل کې د انسان ته عام طور مختلف رکاوټونه راځي، مختلف مشکلات راځي، مختلف موانع راځي. د ټولو سلوی معنی د ټولو سلوی رکاوټ انسان ته اولنی د خپل نفس جوړیږي، د انسان نفسانی تقاضاوي، د انسان شهوانی تقاضاوي، انسان عبادت ته، انسان شریعت ته، انسان د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې ته نه پرېږدي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې نفس د انسان داسې شی دی لکه یو ماشوم بچی چې کله د مور فلاره سره د یو شی مطالبه کوي، نو په هغې مطالبه کې د ضد کوي، د هغې خامخا غوښتنه کوي، هغه شی خامخا در لاس رسونه کوي. د انسان نفس چې کله ستاسو د یو ګناه طلب کوي،
د یو شهوانی او نفسانی تقاضې مطالبه کوي، نو فاغي کې بیا د خامخواله کوي هغه نفس، هغه شهوانی او هغه نفسانی تقاضا در هغه وخت چې لاس ته رسولې نه، در هغه وخت دی پرېږدي نه. او د نفس تعلق د انسان سره ډېر نږدې او قریبي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، د ټولو سلوی دشمن دی نفس دی چې د دې خپل اړخو په مابین کې دی اوسیږي. نو د دې څه د معلومیږي چې د انسان د نفس سرایت او اثر او روانتیا او زندگی او ژوند او استوګنه دا د انسان په نفس کې دننه کیږي. او د نفس کار څه دی؟ انسان ته د ګناهو سوچونه ورکول، انسان ته د ګناهو تصورات ورکول، او انسان په دماغ کې د ګناهو یو صفي او لهرونه پیدا کول. دویم لوی رکاوټ چې انسان پر دین او شریعت باندې زندگی تیروي، د انسان مخ ته د شیطان په شکل راځي. او د شیطان هم د انسان د بدن سره د انسان سره ډېر قریب تعلق دی او ډېر نږدې زندگی ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په بدن کې د وینو پر ځای باندې روان دی. نو د شیطان زندگی او ژوند دا د انسان پر رګو کې دننه دی. د شیطان کار څه دی؟ انسان ته ګناه سپکول، انسان ته ګناه شایسته کول، او انسان ته ګناه داسې خوبصورته پیښول چې انسان په هغې کې مبتلا کول. یو سړی دی د هغې زندگی په رشوت باندې تیریږي، حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدا وایي چې رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي دواړو باندې د خدای لعنت دی. لیکن شیطان ظالم دا د رشوت زندگی سړی ته آسان نه کی. یار نن سبا خو بغیر د دې کاروبار نه کیږي، نن سبا خو ټوله دنیا پر رشوت باندې اخته ده، او نن سبا د انسانانو په معاشره کې رشوت دومره عام او سپک ګرځېدلی دی چې انسان په زندگی کې یا به تجارت پرېږدي یا به د رشوت لار خپلوي. او د دې سره سره دام په دماغ کې ولور کی چې یاره ته خو رشوت ورکوې یا نه ورکوې، آخر خو د بچانو نه فقط دا خو تا باندې فرض ده، دا به ته سره برابروې چې کله ته دا رشوت نه د کمې خوا به برابره کړي. نو رشوت دی ګناه کبیره ده، د الله تعالی نافرمانی ده او لویه ګناه ده. لیکن شیطان ظالم په داسې سپک شکل، په داسې آسان شکل، په داسې اوسا شکل انسان ته پیش کی چې انسان په ډېره اسانتیا سره، په ډېره تلوار سره او په ډېره ژر طریقه سره په رشوت کې مبتلا کی. یو سړی درواغ وایي، حالانکه درواغ ګناه کبیره ده، لیکن شیطان هغې ته درواغ سپکي چې یاره درواغ ته د دې مصلحت لپاره وایي، په دې کې ستا دا مصلحت دی، په دې کې ستا دا حکمت دی، په دې کې ستا دا فایده ده، په دې کې تا ته دا اسانی ده. نو در هغې وخته پورې دا درواغ ورته سپکوي هغه سړی په درواغ کې لګیا کړی چې د الله تعالی د طرفه د درواغجنو کم لشت راځي، په هغې کې د دې سړي نوم لیکلی چې دا درواغجن انسان دی. نو د شیطان کار دا د انسان ته ګناه سپکول، انسان ته ګناه اسانه کول، انسان ته ګناه خوږه کول، په ګناه کې سپکوالی پیدا کول، په ګناه کې خوند پیدا کول، په ګناه کې اسانی پیدا کول، په ګناه کې لذت پیدا کول، دا د شیطان کار دی. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی شیطان د انسان داسې دشمن دی چې سړی په یو شکل باندې نه پرېږدي. که هر څومره رشوت ورکې شیطان ته نه پرېږدي، که هر څومره سپارش ور باندې وکړي شیطان په هیڅ شکل ته نه پرېږدي چې در څو پورې په ګناه کې اخته کړی نه. لیکن د شیطان مکر د هر چا د شان سره مناسب وي. چې کم سړی ملا دی هغې ته د شیطان د ملا په شکل حلی و بانی ور پیدا کوي، چې کم سړی امی دی هغې ته د امی په شان باندې حلی و بانی ور پیدا کوي، او په یو شکل یې پرېږدي نه چې در څو پورې په ګناه کې اخته کړی مبتلا کړی نه. نو دویم لوی رکاوټ او دویم لوی معنی چې انسان پر شریعت و سنت باندې زندگی تیری د انسان مخ ته د شیطان په شکل کې راځي. او دریم لوی رکاوټ او معنی چې د انسان مخ له راځي هغه انسان ته د انسانانو په شکل کې راځي. هغه انسانان کله د تربرو د قریبانو په شکلي، نو ستا په دماغ کې تربرګلوي دراچي، ستا په دماغ کې عصبیت دراچي، او تا د قومیت او د عصبیت په جذباتو کې راولي، او په دې شکل باندې تا په ګناه کې مبتلا کوي.
حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي من مات علی العصبیه فلیس منی، چې کوم سړی د قومیت پر عقیده او جذبه باندې ولاړ هغه زما په امت کې نه دی. او کله کله دغه انسانان ستا د خپل بچانو په شکلی، ستا د کور د زنانو په شکلی، او ستا د ورونو د نزدې قریبانو په شکلی، چې کله کله د فیغور په شکل مخته ګناه درته دای کی کومش پدی ګناه کدا عمل پریږدو نو مشته پیغور را کول کیږي، کله د ریواج په شکل درته مخته کیږي، او کله په نور خواهشات او په نور نفسانی تقاضا باندې استامخ تا د ریکاوټ په شکل باندې راضي او تا په ګناه او تا په الله تعالی په نافرمانی کې مبتلا کوي. چې کله د صدقې او د خیرات ځای راسي نو بیا خو ستا په دماغ کې بخلم د بچانو په وجه باندې راځي. صدقه او خیرات د خپل آخرت لپاره سړی څه کولای نسی، بس عقیده دی چې دا به زما د بچانو لپاره یو شی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الولد مبخله، اولاد چې دی دا د انسان لپاره د بخل سبب دی. کله چې د بهادرۍ ځای رالی، د غیرت ځای رالی، د جهاد ځای رالی، نو په هغې وخت کې بیا د بزدلۍ په شکل ستا اولاد ستا دماغ ته مخته کېږي چې یاره که چیرې زه ولاړ سم په دې کې زه قیدي سم، په دې کې زه شهید سم، په دې کې زه زخمی سم، نو زما بچان به بیا څه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الولد مجبنه، دا اولاد د انسان دپاره د جبن او د بزدلۍ سبب هم جوړېږي. نو دریم لوی رکاوټ چې د انسان مخ ته راځي او انسان د نیکو اعمالو سره ګرځي او انسان کله کله ګناه ته مجبور کوي، هغه د انسانانو په شکل، هغه انسانان کله د تربرو په شکل، کله د بچانو په شکل، کله د انسان د قریب او نږدې انسانانو په شکل، چې انسان دې ته نه پرېږدي چې انسان پر شریعت باندې ولاړ شي یا انسان د پیغمبر پر سنت طریقه باندې ولاړ شي. خو د دې درو سره مقابله کول، د نفس پر خپل ځای مقابله کول، د شیطان پر خپل ځای مقابله کول، او انسانانو پر خپل ځای مقابله کول، او د هغې تمنا او د هغې تقاضا او وینا ته غوږ نه ایښول، دې ته ویل کېږي مجاهده. او چې کوم څوک مجاهده کوي نو په مجاهده کې بیا رکاوټونه لرې کول د الله تعالی کار دی. الله تعالی لار اسانه کوي. الله تعالی سوی والذین جاهدوا فینا، چې کوم سړی زما حق کې مجاهده کوي، زما پر طرف را روان دی، بیا که نفس مختراسی، که شیطان مختراسی، که انسانان مختراسی، خو لنهدینهم سبلنا، بیا لار خلاصول، رکاوټونه لرې کول او مشکلات لرې کول. الله تعالی وایي دا زما ذمه ده، دا زه کوم. او دې مجاهده ته دوام ورکول چې په هره خبره کې د نفس تقاضا نه منل، په هره خبره کې د شیطان تمنا ته ځان نه غوږ نه ایښول، او دا د انسانانو موانعو مشکلاتو ته توجه نه کول، په دې هر خبره کې مجاهدې ته دوام ورکول، دې ته ویل کېږي استقامت. او استقامت د اعمالو د قبولیت لوی بنیاد دی، چې کله د انسان په اعمالو کې استقامت راسي نو بیا هغه اعمال د الله تعالی په دربار کې قبولیت په ښه شکل پیدا کوي. لیکن د استقامت نتیجه کله ښکاره کېږي؟ د استقامت نتیجه پر حالت د زکندن ده، ځکه د استقامت اندازه د پر حالت د زکندن معلومیږي. اوس روانې په استقامت کې دیسي درمیان کې بیا سره رکاوټ پیدا شي، بیا روانې پر استقامت کې دیسي درمیان کې سره رکاوټ. د دې استقامت کول او د دې تعین کول چې دا سړی په استقامت باندې زندگی تیر کا، دا پر هغه وخت معلومیږي چې کله د سړی د زندګۍ اختتام او خاتمه راسي. او چې کله د مسلمان زندگی پر استقامت باندې تیر شي او د استقامت په آخر کې د مسلمان ته زکندن او مرګ راځي، نو الله تعالی پر حالت د زکندن هغه سړي ته کم زیری ورکوي. الله تعالی قرآن کریم کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چې کم ځل یو ځل د الله تعالی د ربوبیت اقرار وکړي چې الله زما رب یې، ستا به ټول اوامر منم، ستا د ټولو نافرمانۍ څخه ځان ګورم. ثم استقاموا، بیا دې پر دې اوامرو او نواهیو باندې استقامت پسې وکړي. چې کله زکندن رالی تتنزل علیهم الملائکه، نو بیا خو به ملائکې راځي د ده سر ته به کښېني او پر حالت د زکندن به ده ته تسلی ورکوي او څه به ورته وایي؟ لا تخافوا ولا تحزنوا،
مخکې د قبر توره کند را روانه ده او مخکې قیامت را روان دی، مخکې فل صراط را روان دی، مخکې حساب و کتاب را روان دی. لیکن چونکې ستا زندگی پر استقامت تیره سوې ده، الله تخافوا ولا تحزنوا، چې نه د مرګ څخه وبېرېږې او نه د قبر د تورې کندې څخه خوف وکې او نه د حساب و کتاب څخه وبېرېږې. ستا د پاره پر روانو منزلو کې نه یوه ذره بیره سته، نه یوه ذره پریشاني و غم سته. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د زکندن پر وخت باندې هغه ملائکې دته د جنت زیری ورکوي. بعض روایتو کې دا راځي چې د جنت محل ورته ښکاره کړي چې د نن سبات ستا دغه محل دی. د قبر توره کنده د جنت د یو محل په شکل باندې ورته پیش کړي چې دا وروسته ستا دپاره د قبر توره کنده نه ده، دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. نو دی د هغه جنت په سیر کې، دی د هغه جنت په منظر کې محوسي او په دې حالت کې هغه ملائکې د ده روح پورته کوي. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د هغې ملائکې د هغه جنت زیری ورکوي چې د کم جنت په ده سره دنیا کې الله تعالی پر استقامت باندې وعده کړې ده. هغه ملائکې څه ورته وایي؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، د دنیا زندگی چې څومره تیره سو هم دې زه ملګری یم، وفي الاخره په قبر کې دې هم مرګریم او په حساب و کتاب کې دې هم مرګریم، پر پل صراط باندې هم مرګریم. ولکم، او در څو پورې چې زه تا جنت لرسوم در هغې وخته پورې زه ستا مرګریم. او بیا کله چې جنت ته مې ورسولې نو جنت بیا څنګه ځای دی؟ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، جنت هغه ځای دی چې ستا د اشتها به هر څه برابري، چې کم شی ستا غوښتنه ده، چې کم څه ستا تقاضا ده، چې کم څه ستا تمنا ده، هغه به ټول درته برابري. ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې غوښتنه یې د الله تعالی دربار کې هغه ټول موجود او حاضر دي. نزلا من غفور الرحیم، آخر کې ورته وایي چې جنت مهمانخانه ده، الله تعالی کوربه دی او د نن سبات په جنت کې ته د الله تعالی میلمه یې. نو په اعمالو کې چې کله انسان استقامت وکړي او څومره رکاوټ راسي او څومره معوانې راسي، څومره مشکلات راسي، څومره نفسي تقاضا وراله، څومره شیطانی تقاضا وراله، څومره انساني تقاضا وراله، د دې وی خیال نه ساتل او د دې په مقابل کې مجاهده کول او د مجاهدې انجام استقامت دی. چې استقامت راله نو د دې معنا دا ده چې د اعمالو کې الله تعالی انسان ته قبولیت ورکړي، او چې کوم اعمال د الله تعالی دربار کې قبولیت پیدا کی، بیا خو اعمال د نجات ذریعام ګرځي، بیا غ اعمال د الله تعالی د جنت ذریعام ګرځي، بیا غ اعمال د الله تعالی د دیدار او د رضا سبب ګرځي. بس نو ځکه په اعمالو کې انسان په دې باندې مکلف دی چې انسان پر دې باندې استقامت کوي. زموږ استاد سمخ کې د صحابه کرامو دوره تیر رسوي، د دې امت په اوایلو کې صحابه کرام تیر سوي دي. د صحابه کرامو هغه صفات، د صحابه کرامو سره د الله تعالی هغه احسانات چې پر هغې باندې د مځکې پر مخ باندې د جنت زیری کېدل، او زموږ د ټوله امت د عقیده وه چې د انبیاو سره لاندې دوهمه درجه دا د صحابه کرامو وله، او د هغې په باره کې الله تعالی د رضا اعلانونه کول، رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا هغه خلک دي چې الله تعالی د دوی سره راضي و، الله تعالی او دوی د الله تعالی سره راضي و. د هغې لوی مدار د صحابه کرامو د زندګۍ هغه استقامت، چې هر امتحان رالی، هر مشکل رالی، هر پریشانی راله، نو په هغې کې صحابه کرامو کې الله تعالی د استقامت وصف پیدا کړی، او بار بار په ډیرو موانعو کې، په ډیرو مواضعو کې الله تعالی د صحابو د استقامت امتحان هم د امت ټول انسانیت ته ښکاره کوي. صحابه کرام باندې اولنی امتحان د هجرت په شکل رالی، چې اوس به ته کور پرېږدې، اوس به ته کلی پرېږدې، اوس به ته قریبان پرېږدې، اوس به ته وطن او جویبار پرېږدې، او ځې به تنې تنها مدینې منورې ته، هلته به د یو غریب او یو د مسافر یو د ناشناو ناولد په شکل باندې زندگی تیرې، په دې خاطر باندې چې دلته ستا د دین حفاظت نه کېږي، هلته به کېږي. یو مختصره کورنۍ د حضرت عبدالله رضی الله عنه دی، د هغې زنانو ام سلمه رضی الله عنها ده، د هغې یو ماشوم بچی دی. نو دی خاوند او زنانې دا فیصله وکړه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د طرفه د هجرت امر دی، نو موږ او تاسو به د هجرت په شکل باندې ځو.
حضرت عبدالله رضی الله عنه د زنانو ور سره د کشنه بچي ور سره د یو مختصری قافلې په شکل د مکی مکرمه سره د مدینه پر طرف باندې وځي. چې کله درې یو ځای پورې ولاړو نو د مکی قریش په دې باندې خبر سو چې دا قافله ولاړه. نو د حضرت عبدالله رضی الله عنه چې کومه قبیله ده او قوم ده دا غیم یو ډله ورپسې وروتله. د ام سلمې رضی الله عنها چې کومه قبیله ده غیم یو ډله ورپسې وروتله او په لاره کې هغه حضرت عبدالله او د ام سلمې قافله را وګرځوله. د ام سلمې چې کومه قبیله ده هغې د خپل زنانه یو طرف ته کله ورته دا زنانې ته موږ د هجرت اجازه نه ورکو، دا موږ واپس مکې لوي. او چې کوم ماشوم بچی دی هغه د حضرت عبدالله قبیله په زور باندې د دې سره جلا کوي، هغه ورته دا ماشوم بچی دی د دې عقل کامل نه دی، دا زموږ د قبیله شی دی، دې ته موږ د هجرت اجازه نه ورکو. نو زنانه یو قبیله بوتله او بچی بلی قبیله الته کښېنوي. حضرت عبدالله رضی الله عنه الته د خاوند په شکل ناست دی ورته ګوري. زنانه یو طرف ته ژاړي، بچی بل طرف ته ژاړي. حضرت عبدالله رضی الله عنه یې ننداره کوي. آخر حضرت عبدالله رضی الله عنه کې الله تعالی د استقامت وصف پیدا کړی دی. هغه د زنانې ته وایي زنانې ستا ژړا برداشتولی سم، بچی ته وایي ستا جدایي برداشتولی سم، لیکن هجرت د رسول الله فیصله د په خدای قسم په دې کې قصور نسم برداشتولی. نو هغه کښنین غاړه کوي ورسره ده، هغې یې پر غاړه باندې واچوله. تنې تنها روان سو مدینې منورې ته او ځان یې مدینې منورې ته ورساوی. بچی یو چا بوته او زنانه بل چا بوته، دی د هجرت په شکل ورسېد. هغه زنانه چې کله مکی ته راله نو 3 کاله مسلسل پر جبل ابو قبیس باندې هغه زنانې ژړا وکړه او 3 کاله مسلسل بیا هغه زنانې نه د خاوند شکل ولیدې نه د بچي شکل ولیدې. آخر د مکې مشرکان رالو هغه قبیلې ته ودرېدو چې ظالمانو د دې زنانې په خاطر به تاسو غرق سئ، تباه به سئ، دا زنانو مې په کومه وجه په دومره تکلیف کې اچولې ده. نو 3 کاله بعد بیا هغه زنانې ته د هجرت کولو اجازه ورکول کیږي او دا ځي او د هغې څه وروسته خپل بچی ورله را رسېږي، د خپل خاوندو بچي سره په مدینه منوره کې یوځای کیږي. نو صحابه کرامو ته الله تعالی د استقامت وصف ورکړی و. هغې د دې په مقابل کې نه د بچي پروا ساتله، هغې د الله تعالی د دین په مقابل کې نه د زنانې پروا ساتله، هغې د الله تعالی د دین په مقابل کې نه د قوم و قبیل پروا ساتله، هغې د الله تعالی د دین په مقابل کې نه د پیغورو د رواج خبره دماغ کې راوستله. نو د هغې وجه دا و چې د هغې پر استقامت باندې فیصلې داسې راتلې چې الله تعالی د اسمانو څخه پر دوی د جنت زیري راوړل. د هجرت څخه وروسته دویم لوی امتحان صحابه کرام باندې د غزوه بدر په شکل باندې راغلی. د روژې اوله میاشت د روژې مبارکې اولې ورځې دي. د مکې مکرمې د قریشو قافله د شام څخه د تجارت قافله ده، مکې ته راځي او راځي د بدر پر لار باندې راځي، بیا به مکې ته ګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا معلومات وسو چې د قریشو قافله ده او د تجارت او د مال او دولت سلبریزه ده او دا د بدر فلار باندې ځي مکې مکرمې ته. نو د روژې په اوایلو کې صحابه کرام په مسجد نبوي کې سره راجمع کو چې د دې قافلې مخ نیول، د دې قافلې راګرځول دا زموږ او ستاسو دپاره د غنیمت سبب ګرځي او زموږ د امت الله تعالی د ټولو څه بهترین نفقه حلاله نفقه دا د غنیمت ورکړې وه. او چې کله څه ورځې تېرې سوې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره د غزې د دې قافلې د مخ راګرځولو یو بندوبست برابروي. لیکن مدینه منوره کې چونکې قسمه قسم خلک اوسېدل، د هغو قافلې چې کله شام ته تلې نو ابو سفیان په شام کې د هغو څه دا معلومات وکړي چې زموږ د قافلې خلاف خو به څه فیصله نه وي. نو هغې ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه کې ستاسو د قافلې د مخ نیولو په بندوبست کې دی. او دې دوران کې د ابو سفیان قافله هغې د شام سره وتلې ده چې کله حجاز مقدس مځکې ته راننوځي نو د هرې قافلې څخه پوښتنه کوي. نو هغې ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام د صحابو سره ستاسو د قافلې د مخ نیولو له د مدینې سره روان شوی دی. نو ابو سفیان یو سړی دی زمزم غفاري،
هغې ته ډېر زیات اجرت ورکوي، پیسې ورکوي، مال و دولت و مزدوري ورکله او پر تیزره و آس باندې سپور کوي او د ټولو څه مخکې مکې ته واستوي چې ورسه د مکې خلکو کې اعلان وکړه چې ستاسو ډېر زیات مال و دولت دی، که چیرې تاسو د خپل مال و دولت حفاظت نه وکړئ د مدینې خلک راځي ستاسو قافله لوټوي، نو د خپلې قافلې دپاره د بدر میدان ته ځان راورسوئ. چې کله د روژې 18مه ورځ ده او ډېره زیاته د ګرمۍ زمانه ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې اعلان کوي چې د قریشو قافله په فلانکۍ ورځ باندې د بدر پر میدان باندې تیریږي، څوک د قافلې راګرځولو دپاره تیار دی؟ صحابه کرام تیاریږي. آخر 314 کسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره تیار سو چې موږ به د قافلې مخ راګرځو. په هغې کې یو چند تورې ورسره دی، چا لرګي راواخستو، چا کاڼې و ډبرې راواخستو او چا نور سره واخستل، 2 آسان ورسره دي او 80 په مقدار کې شاوخوا اوښان دي او د بدر پر میدان پر طرف را روان سو، پر هغه اوښانو باندې په لمبر باندې سپریږي. حالانکه الله تعالی عالم الغیب و شهاده دی، الله تعالی په هر څه باندې خبر دی. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا معلومات نور کوي چې پیغمبر هلته مخته ابو جهل راځي، هلته مخته مسلح کسان راځي، هلته مخته لویه معرکه و مقابله راځي، نو ته د تیاری سره د دې قافلې مخ لوروزه. الله تعالی د صحابو د امتحان د استقامت معلومات اخلي. نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 314 کسانو سره د یو چند تورو سره او د چند انسانانو سره هغه غالبا 200-250 کیلومتر مځکه د بدر پورې راکاټوي او راله د روژې مبارکه میاشته د سهار شپه بدر ته راورسوله او د سهار په وخت کې د بدر میدان ته راحاضر سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د بدر میدان کې ودرېدی نو که ګوري مخته ابو جهل راغلی دی، د ابو جهل سره 1000 کسان مسلح ورسره دي او چې په مکه کې څومره قریشي جنگجو پهلوانان دي هغه ټول د ابو جهل په مرګرتیا کې مسلح د بدر میدان ته رارسېدلي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سهار په وخت کې د بدر میدان کې ودرېدی نو که ګوري مخته د ابو جهل قافله ودرېده. صحابه کرامو ته عجیب به معلومه سوله، د هغې عدد دې خواته 314 کسان ودرېدو، دې خواته د ابو جهل په مشرتوب کې 1000 کسان ودرېدو. د 314 کسانو سره 8 دانې تورې ورسره دي، د هغې ټولو سره 900 تورې ورسره دي. د دې سره د جنگ بهترین آله او سبب او مرکب سپارلی هغه آس دی. د صحابه کرامو سره 2 دانې آسان ورسره دي، د هغو سره 300 دانې آسان ورسره دي. صحابه کرام خپل حالت بیانوي چې کله موږ د ابو جهل قافله ته ګورو کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، الله تعالی د دې د زړو کیفیت بیانوي. صحابه کرام لکه د یو سړي په لغاړه کې چې پړی ور واچي اول ته توري والا ورته ولاړې او تی ورکشي هغې پر دې سر په توره باندې وي. زموږ د دې زړو کیفیت داسې لکه موږ چې لاس و پښې څوک راوتړي او بیا مې مرګ ته تیار کړي او مرګ ته ودرېږو. په دې خاطر چې زموږ عدد ډېر کم دی، زموږ سره توري ډېرې کمې دي، زموږ سره آسان ډېر کم دي او زموږ په مقابل کې د دوی سره عدد ډېر زیات دی او توري ډېرې زیاتې ورسره دي او آسان ډېر زیات ورسره دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د حیرت په حالت کې دی چې اوس به څه کېږي. نو آخر صحابه کرام ته صحابه کرامو سره موده زموږ خو دا عقیده نه و چې دومره معرکه به راځي، دومره لویه مقابله به راځي. اوس چونکې لویه معرکه راله مخته او لویه مقابله راله او د ډېر مسلح لشکره سره مقابله راله، په دې کې ستاسو فکر څه دی، ستاسو رای او مشوره څه ده؟ پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه کرام ته وایي ستاسو رای څه ده؟ دویم ځل یې بیا اعلان وکړي صحابه کرامو رای مو څه ده؟ صحابه کرام حیران دي که یو طرف ته ګوري د الله نبی دی او بل طرف ته که سوچ و فکر یې راګرځي نو خپله زنانو او بچي دي. یو طرف ته د الله حکم دی او بل طرف ته د کور د کلی د وطن فاتېدل او ختمېدل دي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مشورې غوښتنه کوي نو په مهاجرو کې مبارک صحابي
مقداد ابن اسود ولاړ ورته د الله رسول ته زموږ امتحان راخې ستا په موږ باندې د بنی اسرائیل ګمان دی بنی اسرائیل چې به کله د موسی علیه السلام سره رالو نو چې کله به د سختۍ ځای رالی نو دوی به موسی علیه السلام ته وی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون او تو ستا رب ورسه مقابلې له موږ بدل تر درته کښینو ورته وای موږ سوایو فاذهب انت وربک فقاتلا انا معكما مقاتلون تدرز ستارب دي درزي په خدای قسم چې پر کم ځای باندې ستا خل راځي مشتا راسته طرف نیولې چفه طرف نیولې ستا مخ شاته پر هغه ځای به زموږ د وینو ولي بهیر نه دا الله رسول پر موږ باندې دا بنی اسرائیل ګمان مکوا چونکه د مهاجرو د طرفه تسلی رااله او د وخت د انصارو د طرفه تسلی نه دراغله نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته صحابه کرام استاسو سره ادا نه فانصارو کې سعد ابن معاذ ولاړس هغه ورته د الله رسول آمنا بک وصدقناک مش پر تا ایمان راوړې دې مش په آسمانی خبرو کې ستا تصدیق کړې دې ورته حارب من شئت او سل حبال من شئت چې د کم چا سره مقابله کوي هم مقابله ته تیار یو که صلح او جوړ ور سره کوي هم تیار یو والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنخطها ولن يتخلف عنا واحد فخدای قسم که مجتدا وای چې اسونه آسان مو په ورود رګړ کې موږ به انکار ونکو په خدای قسم که مجتدا وای چې آسانو خپل سوارلی په دریابو باندې درغټه کې موږ بستا سه انکار ونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د صحابه تسلی را ورسېدا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته چې الله تعالی تاسو د استقامت امتحان اخسته او تاسو الله تعالی په دې ډېر نازک مرحله کې او په ډېر بهترین استقامت سره الله تاسو سرخرو کامیاب کړاست دا غي سرسته د جنگ صفونه جوړیږي یو طرف ته د بدر په میدان کې پیغمبر علی السلام صفونه جوړی او د دې په مقابل کې ابو جهل دی هغه د خپل کسانو صفونه جوړی د ګرمۍ زمانہ دا د پیغمبر علی السلام د پاره د بدر په میدان کې د کجورو د فانو د خورماو د فانو سکشنه کډله جوړ اسولا پیغمبر علی السلام د سایه کې ولاړ دی او هغه تعریش وای چې کله و سړی د بدر میدان ته ورسی نو دا کډلی پر ځای اوس مسجد جوړ دی پر هغه باندې لیکلي د مسجد عریش چې کله معرکه تیز اسولا صفونه برابرس نو د قریشو د صفه صدرې کسان په ډېر جذباتي شکل راووتل عتبه راووته شیبه راووته ولید راووته پر آسانو باندې سپاره دي او د مسلمانانو لشکر ته نعره ورکي او هغې ته आवाज ورکي چې زموږ مقابلین راوباسه دې خواته صفونه ننداره کوي دې خواته صفونه ننداره کوي نه د مسلمانانو د پیغمبر د لشکر صدرې کسان راوځي عوف راووته معاذ راووته عبد الله ابن رواحه راووته عوف او معاذ دا دواړه سره ورونه او دا یو زنانی زامنولو چې هغه زنانی ته الله تعالی عجیبه خصوصیت ورکړی او په میدان جنگ کې چې دا هغه اوله نکاح د حارث سره وسوله د حارث د هغه درې بچانو عوف معوذ او معاذ دا غي سورسته بیا د دې دویمه نکاح چې وسوله هغه د بکیر ابن علیل سره وسوله دا غي سه سلور زامنو هغه کې یو ایاس یو عاقل یو عامر یو خالد او دا و بچي و سره په میدان بدر کې شریکان دي نو دا غي په بچو کې عوف او معاذ راووتو او یو عبد الله ابن رواحه ور سره ده چې کله سفر مابین تسر راورسېدو نو عتبه د قریشو په لشکر کې فاخه عمر والا سړی دی هغه د دې درو کسانو څخه پرځنه کوي ورته من انتم سو کې است چونکه د پیغمبر علی السلام صحابه هغه ټول نقابوش دي ورته تاسو سو کې است هغه ورته نحنو رهط من الانصار مرد انصار یو جماعت او ډلې هغه ورته تاسو خو ډیر شریف خلک یاست تاسو ډیر کریم خلک یاست موږ تاسو د مقابله د پاره نه راغلي نه زموږ ستوري تاسو سره ټکراویږي تاسو واپس خپل سپول ځئ چې کم خلک زموږ د قوم سره تشتیدلی دي او هغه په مدینه کې د
تیشتې زندگی تیری ورسې هغوی ته وراوځئ نن به زموږ او ستاسو تورې سره ټکراوي شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا خبره واورېدله نو هغوی ته وایي واپس راځئ واپس راځئ. د هغې څه وروسته د لښکر مخ ته راغلی د فوج مخ ته راووتی برای نارې کې قومو یا بني هاشم بحق نبیکم ارسل الیکم. ای بني هاشم د خپل نبی پر حق باندې ودرېږئ. ای بني عبدالمطلب د خپل نبی پر حق باندې ودرېږئ چې کوم نبی الله تعالی تاسو ته راستولی دی. اخر په نامه باندې یادوي حمزه راوځه، علي راوځه او ابو عبیده راوځه. درې سره د پیغمبر د خاندان ابو عبیده ابن حارث، درې سره د خپل خاندان کسان د علي او د حمزه او د ابو عبیده په شکل باندې صفو ته راوایست. چې کله د جنگ ننداره د دواړو صفو د طرفه روانه ده نو دې دوران کې د حضرت علي رضی الله عنه مقابله هغه د عتبه سره رااله، د شیبه سره رااله. د حضرت حمزه رضی الله عنه مقابله د ولید سره رااله، د عتبه مقابله د ابو عبیده سره رااله. دا دواړه د فاخه عمر کسان. حضرت حمزه رضی الله عنه په اول وار باندې د شیبه خبر اخلاص کله شیبه قتل کې. حضرت حمزه رضی الله عنه په اول وار باندې ولید قتل کې، لیکن د ابو عبیده او د شیبه چې کله وار پر لوسو نو د حضرت ابو عبیده د پښه زخمی سوله او د ابو عبیده وار پر عتبه باندې ولګېد. دواړه سره زخمیان شو، د آسو سره ولوېدو. حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت علي رضی الله عنه چې کله د خپلو ملګرو د قتل سفارغه سو نو رالو په میدان جنگ کې عتبه هم پسې قتل کې. چې کله عتبه قتل کې حضرت ابو عبیده په زخمی حالت کې راپورته کې او راوړی د پیغمبر علیه السلام مخ ته کښېښوی. ابو عبیده پیغمبر علیه السلام ته الستو شهیدا یا رسول الله، ای د الله رسول الله تعالی به ما ته شهادت را نه کي؟ پیغمبر علیه السلام ورته بلا انا علی ذلک لشهید، زه پر دې ګواهي ادا کوم چې الله به شهادت په نصیب کوي. دا غسه وروسته بیا حضرت ابو عبیده دا زخم سره د بدر میدان کې شهادت ته رسیږي. چې کله قریشي سرداران عتبه، شیبه او ولید درې سره قتل سو نو قریش ډیر په جوش کې دي. د ټول مکه مشهور فالوان عبیده ابن سعید ابن عاص دا میدان جنگ ته راووته چې په ټول علاقه کې په زور او په قوت او په پهلواني او په جنگجویي کې مشهور انسان هغه میدان کې ودرېده او د مسلمانانو صفو باندې आवाज کوي چې زما مقابله له څوک راوځي. او د هغې دا ټوله بدن په زغر او په اوسپنه کې پیچلی دی، صرف دا سترګې ښکاره دي او د هغې څه وروسته نور یې ټول بدن پیچلی دی. صحابه کرامو څه به څوک روزي؟ حضرت زبیر رضی الله عنه دا د لشکر پر میمنه باندې ولاړ دی، په راسته طرف جنډه یې په لاس کې ده، کشنی صحابي دی په قد باندې. هغې دا خپله جنډه په دې مځکه کې ووهله او په ډېره منډه باندې میدان جنگ ته راووتی او لرې یو کاڼي ته په میدان جنگ کې ورته کښېناستی. حضرت زبیر رضی الله عنه حبشې ته هجرت کړی و او د حبشې مشهوره فن دا و چې د لرې څه یو څوک په برچه باندې ویشتل. لکه حبشي په غزوه احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کې د لرې ځای په برچه باندې وویشتل. نو حضرت زبیر رضی الله عنه دا فن په حبشه کې زده کړی و. نه یو کاڼي ته ورته کښېناستی، د هغې ټولو بدن پر آس باندې سپور په اوسپنه کې پیچلی دی. اخر یې دا د خپلې برچې نوشان د هغې پر دې سترګه برابر کړي. چې کله د برچې وار ورباندې وکړي نو د عبیده ابن سعید ابن عاص په دې سترګه کې هغه برچه ولګېده، د دې ځای راووتله. چې هغې کله د آسه سره غزار سلو نو صحابه کرامو په میدان بدر کې په زوره ناره تکبیر شروع کړي. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه راغلی، د عبیده ابن سعید ابن عاص پر دې زګره باندې کښېناستی، د خپله برچه راکشوي. چې کله هغه برچه یې راوکښله نو هغه برچه کږه سوله او برته د مسلمانانو صفو له راغلی. چې راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خواست هغه برچه ځینې غواړي. نو بیا حضرت زبیر هغه برچه پیغمبر علیه السلام ته ورکړله او پیغمبر علیه السلام څه وروسته بیا په خلفاو کې هغه برچه وه. غالبا تر اوسه پورې د مصر په میوزیم کې هغه برچه اوس هم پرته ده او وجود لري. چې کله د قریشو دا فالوان هم قتل سو
نو د دې سورسته قریشو د عام حمله حکم وکړ. په غزوه بدر کې د قریشو صفونه دي، د مسلمانانو صفونه دي په لرا غړي. عجیب منظر دی، عجیب د کائنات معرکه ده، او عجیب خونی رشتي دي چې په خپل مابین کې سره ټکراوي. عبد الله دې طرف ته د قریشو په صفو کې فلار دی، ابو عبیده دې طرف ته بچی دی. پلار کوشش کوي چې د بچی سره می توره ټکراو نسی، لیکن بچی په اولنی ځل باندې د خپل پلار سر په توره پاوا کوي. ابو عبیده د خپل پلار سر په توره پاوا کوي. پیغمبر علیه السلام به لكل امه امین و امین هذه الامه ابو عبیده. هر امت ته الله تعالی یو امین ور کړی دی، د دې امت امین ابو عبیده دی. دې طرف ته عاص ابن هشام دی، دا ماما دی، او دې طرف کې حضرت عمر رضی الله عنه دی. حضرت عمر رضی الله عنه په اوله توره باندې د خپل ماما سر پاوا کوي. دې طرف ته عبدالرحمن ابن ابي بکر بچی دی، او دې طرف ته حضرت ابو بکر دی. ابو بکر د مسلمانانو په صفو کې دی، عبدالرحمن د قریشو په صفو کې دی. چې کله عبدالرحمن مسلمان سنو پلار ته وای چې پلار د بدر په میدان کې ډیر زله زما در تور لاندې رااله، لیکن پلار نه شفقتلو په دې خاطر چې ستا سره می ډیر مینه ولا، په دې وجه می د خپل توري سره بچاو کړي. پلار ورته بچي په خدای قسم په ټوله بدر کې زما اولنې تلاش ته وي چې زما په لاس براسي، لیکن چونکه زما په تلاش کې نه رااله نو په دې خاطر باندې زما سره بچاو شوی. زما لوی تمنا د بدر په میدان کې دا و چې زما د بچی تور، زما د بچی سر زما په تور پاواس. ما درته عجیب خونی رشتي دي. دې طرف ته ابو حذیفه ولاړ دی، دې طرف ته عتبه دی، دا پلار زوی دی، دا شیبه دی، دا اکاو دی، او دا ولید دی، او دې طرف ته ابو جیل ولاړ دی، دې طرف ته عیاش ابن ابي ربيع ولاړ دی. دا سره ورونه دي مورنی، پلرونه جلا دی، هغه ابن هشام دی، دا ابن ربيع دی. دې طرف ته عبیده ابن طلحه، او دې طرف ته عمر ابن عثمان، دا سکه اکا وراره دي. دې طرف ته مصعب ابن عمر دی، دې طرف ته ابو عزیز ابن عمر دی، دا مورنی ورونه سکه سره ورونه دي. او دې طرف ته د الله تعالی رسول، دې طرف ته د الله رسول دی، دې طرف ته ابو العاص دی، او دې طرف ته حمزه ولاړ دی، دې طرف ته عباس دی، سره ورونه دي. او دې طرف ته علي ولاړ دی، دې طرف ته عقیل ولاړ دی، سره ورونه دي. او د الله رسول یو طرف کې دی، او د الله د رسول خاندان انسانان په بل طرف کې دي. نو ما درته وی عجیب خونی رشتي دي، صرف د دین د حق د بلندۍ په خاطر د الله تعالی په حضور کې د خپل استقامت د امتحان د کامیاب کولو په خاطر باندې په خپل مابین کې خپل توري سره جنگي. چې کله د دې په مابین کې جنگ په لګړ سو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عریش سره وته، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل پټو پر دې سر باندې اچولې دي، او دعا شروع کا، اللهم انجزني ما وعدتني، یا الله چې کوم وعده دې را سره کړې و هغه وعده را سره فرکا. اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد من بعد، یا الله کدا کښنه ډله زما سره ده، کچیر دانن د مزکی پر مخ باندې ختم سي، بیا به د مزکی پر مخ ستاسو عبادت څوک کوي. دومره لوی گواهی چې د بدر په میدان کې د الله رسول د خپل صحابه پیش کړه چې الله کچیر دا کښنه مختصره ډله د کچیر دا د مزکی څخه ختم سي، ستاسو عبادت به څوک کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سات کوي، دعا کوي، دغه سورسته پر سجده باندې پریواته. حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر د سجدي پریوتل منظر ما په هغه ریګو کې برداشتولای نوس. یو ځل د جنگ د مابین سره په منډه باندې رالم، پیغمبر ته ودرېدم، د په حالت د سجدي کې وای یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دوم بار بیا ولاړم میدان جنگ لچ دویم ځل رالم، پیغمبر په سجده کې پروت دی. چې دریم ځل لاړم میدان جنگ لچ بیا رالم، پیغمبر په سجده کې دی. آخر حضرت ابوبکر رضی الله عنه د میدان جنگ سره وته، او رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را پورته کوي. د مسلم شریف روایت یغي وي د حضرت ابوبکر ته یا نبی الله کفاک مناشدتک ربک، اے د الله نبی چې کوم مناشده او کوم نداد د الله دربار ته وکاغي در لکافی ده. د بخاری شریف روایت یغي ورته یا نبی الله حسبک فقد الححت ربک، اے د الله نبی بس تخپل رب ته د ډیره جړه او زاری وکا. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جړه رااله، نو د الله تعالی رحمت میدان بدر کې په جوش کې رااله. الله تعالی استستغیثون ربکم
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. چې کله تاسو نارې کې الله تعالی ستاسو نارې واورېدې نو الله تعالی فاستجاب أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين زر ملائکه الله تعالی میدان بدر ته راواستولې. خړه ورځ رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر ته دا ورځ ویني هغه ورته یو دی کې جبرائیل راورسېدی 1500 فرشتي دي. دوهمه ورځ رااله پیغمبر بیا ابوبکر ته دا ورځ ویني هغه ورته یو دی کې میکائیل راورسېدی دی کې 1500 فرشتي ورسره دي. نو زر قریشي زر فرشتي راورسېدي چې د سترګو رف کېږي 80 کسان قریشان قتل سو 80 کسان قیدیان او نور قریشان ټول زله وتښتېدو په منډه باندې ولاړو. د ملایکو د راتلو څخه مخکې شیطان رالی او میدان بدر کې د حارث ابن هشام د ابوجهل ورور دی د هغې لاس یې داسې پورته کوي په ډېر شوق باندې او ډېر په جوش کې شیطان دی ورته لا غالب لکم اليوم انی جار لکم. قریشو ته وایي نن تاسو څوک نسي قبضه کولی نن تاسو څوک نسي مغلوبه کولی زه ستاسو ملګری یم. لیکن شیطان ته معلوماتو چې کله فرشتې راورسېدې نو شیطان د جدي و د دریا پر طرف باندې منډه کړې. نو حارث پسې نارې کې ورته سړی پر کومه باندې ځغلی دی ورته انی ارا ما لا ترون چې زه څه وینم هغه تاسو نه وینئ. او میدان کو په منډه باندې په دریاب کې غوټه سلو او ای ربي ان وعدك الحق یا الله چې کوم وعده دې راس وعدتني ووعدك الحق یا الله وعده دې را سره کړې وعده به نه یې یا الله ما به نه تبا کوې تا ما ته ویلي دي چې در قیامت ژوند در کوم. نو دې وخت کې فرشتو هغه خپل کار فرشتو هغه خپل ترتیب د قریشو په مقابل کې خپل سر ته ورسوي. نو ما درته وی د سترګو فرب کې زر قریشان قتل سو او زر قریش اویا قریشان قتل سو اویا قریشان د سترګو فرب کې هغه قیدیان سو او نور زله وتښتېدل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا حضرت عباس عجیب سړی و. د عامو انسانانو قط و قامت دا 6 فوټه د حضرت عباس قط و قامت دا 8 فوټه و. حضرت عباس رضی الله عنه چې به کله پر آس باندې سپورو نو د هغې پښې به د مځکې سره لګېدلې. د حضرت عباس رضی الله عنه اواز چې هغې به چغه و ناره وکړه هغې به 8 میله رسېدی او ډېر ځله به داسې وسو چې حضرت عباس رضی الله عنه به چغې کړې د هغې د چغې په خاطر به د یو زنانې حمل ساقط سو. حضرت عباس رضی الله عنه یو ابولیسر یو فقط باندې ډېر کشنه قامت والا صحابي دی چې هغې په ولاړه باندې د حضرت عباس رضی الله عنه در نامه پورې رسیږي. هغه انصاري صحابي د حضرت عباس رضی الله عنه لاسونه در شا ور تړلي دي او را روان کړی دی او رایې واستې د پیغمبر علیه السلام حضور ته ودرېد او ورته ویې د الله رسول عباس مې راورساوی. پیغمبر علیه السلام چې عباس ته ګوري عباس ډېر شرمنده دی چې خپل ځان ته ګوري دی کشني صحابي ته ګوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عباس وایي چې وراره په خدای قسم په رب د کعبې قسم دی سړي نه یم تړلی د مځکې و اسمان په مابین کې یو ناولده مخلوق رالی په ځان باندې نسم پو هغې وتړلی. هغه ابولیسر صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ورته دا عباس خلاف وایي د الله رسوله دا ما وتاړی. پیغمبر علیه السلام ورته اسکت فقد ایدک الله بملک کریم ته چپ خلص الله تعالی ستا امداد او قوت ستا معاونت او نصرت په یو کریم او یو زورور ملائکه باندې وکړي چې در سره وې تاړي. قریش چې کله وتښتېدو د ټولو سمکې ته چې ورسېدی اولنی سړی حابس ابن حسیمان الخزاعي هغه چې کله د مکې حرم ته راورسېدی په منډه باندې نارې کې ورته خلکو ابوجهل د ابوجهل لقب ابوالحکم قتل عتبه قتل شیبه قتل ولید قتل امیه قتل عمر قتل فلان قتل فلان قتل فلان قتل. ټول د مکی انسانان په حیرت کې دي. صفوان ابن امیه د مکی په حرم کې ناست دی ورته وینې سي دا سړی پاگل سوی دی دا څه وایي دی ورته پاگل سوی نه یم. هغه به را دې خلکو ته تاسو د ده څه پوښتنه وکړئ چې صفوان څنګه سو. صفوان خپله د مکې په حرم کې ناست دی صرف د ده د
لیونتوب امتحان اخی برای مرګره پښتنه ځکه وای صفوان څنګه وو هغه ورته صفوان هغه د ناس دی لیکن د فلار امیه ما د بدر په مقتولینو کې ولیدې د دورور عمر ما په مقتولینو کې ولیدې چې در تاسو را ورسېدم چې کله د خلکو زړه ته دا ولید نو په ټوله مکه مکرمه کې یو قسم شور او غوغا سوه او زنانې او بچي ټول د حرم پر طرف باندې رازغلي او ژړاوې شروع سوې چې کله خلک د حارث ابن حسیمه څخه پوښتنه کوي نو د وخت کې ابو سفیان په منډه باندې مکې ته راورسېد ابو سفیان د خلکو ته خلکو موږ ته طعنه او پیغور مرا کوي په خدای قسم په ځان پوسوي نه د اسمان هم ځکه په مابین کې ونه ولد د مخلوق راورسېد او هغه موږ قتل کو هغه موږ قیدیان کو هغه موږ درفه در کو چې په منډه در تاسو را ابو لهب په دې وخت کې په ډېر بد حالت کې دی او ډېر د بډاوالي په حالت کې دی بر راله حرم لا د دې خبري معلومات کې چې فیشه څه وسوه چې کله ابو سفیان دا خبره وکړه چې دا یو ناولد مخلوق را ورسېده نو د حضرت عباس رضی الله عنه غلام ابو رافع ناس دی هغه ورته کدا ستا خبره رښتیاي زما د دې کعبه پر رب باندې قسمي چې دا یو آسماني مخلوق نه دا فرشتي دي چې الله تعالی د دې مسلمانانو د کومک لپاره راستولې دي چې کله هغه د فرشتو خبره وکړه نو دی وخت کې ابو لهب هغه په دې سر کې په یو شی باندې ووایي چې تم دا خبرې کوي ستا ټول خاندان او ستا ټول قریبانو او ستا ټول انسان چې کوم چاته مملوک ستا مالکان دي هغه ټول په دې غلط خبرو کې دي ام الفضل د عباس رضی الله عنه د کور هغه ابو لهب په دې سر کې پسی ووایي د ابو لهب په دې سر کې زخم راغلی او 3 ورځې په داسې تکلیف کې مبتلا و چې اخر ټوله بدن بدبوې سوروس سلو وفات اخر د بدن ته څوک لاس وروړلی نسی بیا زامونو پر لرګیو باندې واخستې د شرم سه یو ځای درخار وړاندې کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې د دې وروسته 3 ورځې د بدر په میدان کې چې کوم غنیمتونه دی هغه د بدر په میدان کې تقسیم کړل خپل غنیمتو کې 2 شی واخستو یوه د ابو جهل وش واخسته چې دا غینوم عسکرو او دویمه د منبه ابن حجاج تور واخسته چې دا غینوم ذوالفقار او بیا په بل کال په خندق کې حضرت علی ته پلاس ورکله چې دا غي په تور باندې بیا عبد الله ابن عبد ود غالبا چې هغه خندق ته راورسه دی حضرت علی رضی الله عنه په تور باندې قتل کړي هغه سورسته د قریش مقتولین او قلیب بدر ته ورچی عتبه چې کله راکشي نو زوی حذیفه ولاړ دی په مسلمانانو کې دی او پلار راکشي او قتل شوی دی او د ساته ورچی حذیفه چې کله د پلار بدن ته ګوري نو د مخ مبارک تک جړ واوښته او دارن کې ډیر غټ تغییر رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حذیفه د فلار ډیر غم در سره دی او ورته د الله رسول په خدای قسم د فلار غم نه دی را سره صرف د وی خبري غم را سره دی هغه داده چې زما فلار ډیر عاقل انسانو زما فلار ډیر مدبر او هوښیار انسانو نه معلوم چې الله تعالی فکم ازار باندې ونیوي چې هغه د کلمې ویلو سره محروم او بے نصیب پاتسو او د کلمې ویلو سره بغیر در دنیا تیرزو اې د الله رسول د دې خبري ډیر غم را سره دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د قریشو مقتولین راټولې په صحابه باندې ورته تاسو وګورئ ابو جهل په کم طرف کې پروت دی حضرت عبد الله ابن مسعود ورمنډې کله چراله ابو جهل د میدان په یو کنج کې پروت دی او در دې وخت پورې ژوندې دی د افشای پرې سوي ده نو حضرت عبد الله ابن مسعود ورته درې دی ورته د الله دشمن الله تعالی رسوا کړي الله تعالی ذلیل کې الله تعالی خوار کې دی ورته سړی پدې کې د رسوایی او د خوارۍ څخه غم دی پدې کې زما فکر نه دی ځکه زه د خپل قوم او قبیل د انسانانو د طرفه قتل سوم لیکن د یوې خبرې غم را سره دی چې دیش پنیانو او بزګرانو پر ما باندې اول د توري واره وکي د دې سم مراد د مدینه منوره انصارو چې دیش پنیانو دی انصارو او دی بزګرانو پر ما باندې د توري واره وکي او ما اول زخم د دوی په لاس باندې رااله د دې خبرې ډېر افسوس را سره دی حضرت عبد الله ابن مسعود پر دې سینه باندې ورکشې ناشته په دې نیت باندې چې سره کاټي پیغمبر علی السلام لوي باراورته د شپانه بچي حضرت عبد الله ابن مسعود حذیلی قبیله دا ټوله د شپنیانو د رمی والا او د پسو والا قبیله
ورته د شپانه بچی د ډیر لوی سردار پر سینه کښېنستې، ورته ستا په توره زما سر مه کاټوه، دا زما توره واخه زما سر په کاټ کا، او دا زما سر د دې بدن سره متصل کاټ که چې زما مزغی غټ سي، او زما سر وروړه خپل رسول او خپل محمد ته کښېږده، او ورته وایه چې سړی زما د په رب د کعبې قسمي چې په زندگی کې مې ستاسو څومره نفرت و، اوس پر حالت د زکندن هغونه لس چنده نفرت ترسه کوم. د هغې څه وروسته حضرت عبدالله ابن مسعود د ابو جهل سره قتل پرې کاټ کړ، او پیغمبر علیه صلات وسلام ته راوړی، او پیغمبر علیه صلات وسلام ته د ابو جهل پیغام راورساوی. پیغمبر علیه صلات وسلام دې سر ته داسې اشاره کوي، ورته دا زما د امت فرعون دی، وای زما د امت فرعون د موسی د امت د فرعون سره ډېر سخت، ځکه د موسی چې د امت کې چې کوم فرعون رالی پر هغې باندې چې کله د زکندنو ساختلو وخت رالی په دریای نیل کې، نو هغې چغې کلې چې زه کلمه وایم، حضرت جبرائیل علیه السلام یې ژر خوله د خار ورډکه که چې د ده پر کلمه باندې د الله تعالی رحمت په جوش کې رانسي، او اوس یې پر دې وخت باندې اسلام قبول نه کړي. ورته زما د امت فرعون د موسی د امت د فرعون سره ډېر سخت دی، ځکه د هغې فرعون چې کله حالت د زکندنو د کلمې ویلو ته منع ښکاره کړه، لیکن زما د امت چې کوم فرعون دی هغې پر حالت د زکندن هغه خپل جهالت راګرځي، او ما ته دا پیغام راکوي چې په زندگی کې مې ستاسو څومره نفرت و، پر حالت د زکندن مې هغومره لس چنده در سره نفرت دی. نو صحابه هغه استقامت د الله تعالی پر دین باندې کاوه، هغې د خپل نفس تقاضا دباو کا، هغې شیطانی تقاضاوې پر شا باندې وغورځولې، هغې انساني تقاضاوې پر شا باندې وغورځولې، هغې د خپل دین په خاطر باندې د خپلو بچو او د خپلو قرابت او د خپلې سردارۍ د یو شي غم نه وکئ، او صرف د الله تعالی پر دین باندې استقامت وسو. د هغې نتیجه اخر دا وه چې صحابو باندې د الله تعالی د طرفه د رضا زیرې راتلو، رضی الله عنهم ورضوا عنه، هغه صحابو باندې د جنتو زیرې راتلل، او په هغه صحابو کې د مځکې پر مخ باندې د جنتیان انسانان پیدا کېدل چې پیغمبر علیه صلات وسلام به د دنیا په زندگی کې هغې ته د جنت زیری ورکوي. نو مقصود مې دا دی چې د روژې مبارکه میاشته ده، عبادات خو کوو، لیکن د عباداتو لوی بنیاد قبولیت دی چې خپل عبادات په خپل رب باندې قبول کو، او ما اوس درته ویل چې د قبولیت لوی بنیاد استقامت دی، چې روژه نسو که نور عبادات کو که هر څه کو په استقامت باندې وکړو، که مې هر څنګه د نفس تقاضا مخ لراله هغې پر شا غورځوم، که شیطانی تقاضا مخ لراله هغې پر شا غورځوم، او که انساني تقاضا مخ لراله هغې پر شا غورځوم، د الله تعالی پر دین باندې استقامت ښکاره کوم. او چې کله یو سړی پر دې عباداتو باندې استقامت وکړي، بیا خو ما درته ویل د زکندن پر وخت باندې الله تعالی هغې ته د جنت زیري ورکوي، بیا خو د زکندن پر وخت باندې د هغې سره د ملایکو معیتي، او بیا خو د هغې روح په داسې حالت کې د زکندنه سفر د بدنه سفرواز کوي چې هغې د جنت په منظرو په سیرو کې محو مستغرق. نو د عبادت ورځې دي، او د الله تعالی د رضا ورځې دي، او د الله تعالی د قرب او د نزدېکت ورځې دي. دا ورځې مه ضایع کوئ، دا ورځو کې عبادت وکئ، او پر دې خپل عبادت باندې خپل رب ته استقامت پیش کړئ. نه معلوم چې زموږ د زندګۍ په دورانیه کې بیا داسې ورځې پر موږ او تاسو راځي که نه راځي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، او نن د درمیاني عشرې آخرنۍ ورځ ده، او نن هغه مبارکه ورځ ده چې د روژه مات پر وخت باندې چې د اولې ورځ څخه تر ننه پورې څومره انسانان الله تعالی د ګناه څخه صفا کړي وو، نن په مازدیګر کې هغې عدد هغې ټولو مقدار الله تعالی انسانان د ګناه څخه صفا کوي. نن هغه ورځ ده چې په دې ورځ بندگان د خپل رب سره صلح کوي، او نن هغه ورځ ده چې الله تعالی د دې خپلو بندگانو د صلح انتظار لري. نو نیکبخت انسانان هغه دي چې هغې نن د جمعې په مازدیګر کې د خپل رب په دربار کې کښېني، یا الله چې څومره ګناه راسه وسوه هغې راسه وسوه، یا الله د دې څه وروسته زما ستا سره وعده ده زندګي ستا پر شریعت او ستا د نبي پر سنت باندې تېرومه. بیا خو د نن روژه مات پر وخت باندې د هغې عملنامه د ګناه څخه داسې صفا کېږي که یوم ولدت امه. بیا خاص کر ما درته نن د دې آخرن د جمعې مبارکه مازدیګری دی، او د دې عشرې آخرنۍ مازدیګری دی، او نن غالبا
دا لیلة القدر مبارکه شپه ده چې کومه شپه اولنی سیزن د لیلة القدر شروع کیږي چې د قرآن په صریحو آیاتو دا ثابته ده که چیرې دې سړي ته الله تعالی د دې یوې شپې عبادت په نصیب ورکړي لکه 84 کاله چې دی په عبادت باندې ولاړي د دې یوې شپې عبادت د دې 84 کاله عبادت سم افضل دی ځکه لیلة القدر خیر من 1000 شهر او زر میاشتې چې تاسو زر بوله ورکړئ دا 84 کاله کیږي نو نن د لیلة القدر اولنۍ ورځ روانیږي او نن هغه مبارکه ورځ ده چې نن ډېر نیکبخته انسانان هغه د معتکفینو په شکل هغه د ننواتو په شکل هغه د صلح کوونکو په شکل هغه د خپل رب سره د جوړې کوونکو په شکل په مسجدانو کې د اعتکاف په شکل باندې کښیني او دا یو نیکبختی ده چې کم چاته الله تعالی د دې 10 ورځو اعتکاف په نصیب ورکړي د هغې متعلق دا یقیني خبره ده چې هغې د لیلة القدر عبادت پیدا کړي په دې خاطر که هغې ټوله شپه په خوب تېره کړي لا هم زموږ دا یقین دی چې دا سړی د لیلة القدر د عبادت لایق سو ځکه د معتکف ناسته عبادت دی د معتکف ولاړه عبادت دی د معتکف خوب عبادت دی د معتکف خوراک عبادت دی چې صرف په دې مسجد کې ناستې ستا د 21 شپه ستا د 23 شپه ستا د 25 شپه ستا د 29 شپه ستا د 29 شپه ټولې په عبادت کې در باندې تېرې سوې نو نیکبخت هغه سړی دی چې هغې د ځانه سره دا فیصله وکړي چې کال 360 ورځې دي 350 ورځې هغې د مخلوق په ملګرتیا کې تېرې سوې خیر دی د هغې څه څه راته جوړه نه سوه دا 10 ورځې به د خپل رب په ملګرتیا کې د خپل رب په کور کې ورسره تېرې کړم نن خو په موږ کې یو غلطه ګمان راغلی دی چې زموږ عقیده دا ده چې آیا دا اعتکاف صرف یا د ملا کار دی یا د طالب کار دی یا د صوفي کار دی یا د سپېژیري کار دی آیا بخښنه ته صرف ملا او طالب مجبوره دی آیا بخښنه او مغفرت ته د الله سره صلح ته صرف سپېژیري او حاجي مجبوره دي نه اعتکاف د نوجوان کار دی اعتکاف د بوډا کار دی اعتکاف د عالم کار دی اعتکاف د امی کار دی اعتکاف د هر هغه سړي کار دی چې د هغې د خپل رب سره صلح کولو ته تیاري او هغې دا تمنا ولري چې د لیلة القدر د شپې عبادت زما په نصیب کې راسي نو په اعتکاف کې کښېنستل او خپل رب ته ننواتې راتلل او د خپل رب سره صلح کول او د خپل محلې مسجدان د اعتکافونو او د عبادتونو په ذریعې باندې آباد ګرځول او دا ورځې دي د دې څه ګټه اخیستل او دې ورځو کې د الله تعالی دربار کې خپل ننواتې او پښیماني پیښول او د الله تعالی دربار کې د خپل مغفرت او د بخښنې ځان مستحق او لایق جوړول الله تعالی دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله تعالی دې زموږ او تاسو روژه قبوله کړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته همت راکړي چې نور په دې کې نیک اعمال وکړو الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وګرځوي